السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د خپل تصویرانو بیک ګراوند دغه سي په یو کلیک سره بدل کړئ او دغه سي خایسته بیک ګراوند ورته ولګوئ چې د سره تاسو تصویران ډیر زیات خایسته ښکاري. کو تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او کو ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او دغه ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دغه طریقې نه خبر شي. نو راځئ ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو دغه بیک ګراوند تصویرانو ته چینج کړو. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. په کروم براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو سرچ کړئ بیک ګراوند چینج. نو تاسو ګورئ چې دغلته ما لیکلي بیک ګراوند چینج، تاسو به هم دغسې بیک ګراوند چینج د سرچ په ځای کې ولیکئ او دغه باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ، دغه به تاسو سرچ کړئ. نو دلته به تاسو بیا په دغه اول نمبر لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دلته بیا یو بل پیج خلاص شي. نو تاسو ګورئ چې ما په دغه لینک باندې کلیک وکړو، دلته موږ ته اول پیج خلاص شو. تاسو ګورئ لیکل شوي ریموو ایمیج بیک ګراوند. نو دلته به تاسو اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته خپله ګیلري راواوړي، خپل تصویران به تاسو راواوړي د موبایل. نو دلته به تاسو اوس هغه تصویر سلیکټ کړئ تاسو چې غواړئ د کم تصویر بیک ګراوند چینج کړئ. نو زه غواړم دلته یو تصویر سلیکټ کم او د هغې بیک ګراوند چینج کم او تاسو ته یې دغه طریقه دروښایم. نو تاسو ګورئ چې دغه بیک ګراوند دپاره ما دغه تصویر سلیکټ کو او دلته اوس اپلوډینګ یعنې دغه تصویر دلته اپلوډ کیږي او اتومیټیک دغه تصویر بیک ګراوند دلته چینج کیږي. تاسو به اوس وګورئ چې دغه تصویر بیک ګراوند به دلته اتومیټیک چینج شي. نو تاسو ګورئ چې دغه تصویر دلته شو او دغه بیک ګراوند چینج دی. نو که تاسو غواړئ دغه تصویر پی ان جي په خپل موبایل کې سیو کړئ تاسو به دغه ډاونلوډ آپشن باندې کلیک وکړئ. او تاسو غواړئ چې دلته ایډیټ کړئ دغه ایډیټ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته یو څو آپشنز راشي چې دلته تاسو کولی شئ خپل تصویر ښایسته کړئ او خپل تصویر ته نوي بیک ګراوند یې ورولګوئ. نو دلته زه یو بیک ګراوند خوښوم او هغه دغه تصویر ته ورلګوم. نو تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات بیک ګراوند دي. زه غواړم چې په دغه بیک ګراوند باندې کلیک وکړم او دغه تصویر ته ورولګوم. نو تاسو ګورئ چې ما په دغه بیک ګراوند باندې کلیک وکړو دغه تصویر ته دغه بیک ګراوند ورغی. کو تاسو اوس غواړئ چې دغه تصویر دغه بیک ګراوند بلر کړئ تاسو به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دې سره به ستاسو د تصویر دغه بیک ګراوند چینج شي او ستاسو عکسونه به ډېر زیات ښایسته ښکاري. نو دلته زه یو بل بیک ګراوند هم دغه تصویر ته لګوم. نو تاسو ګورئ چې ما په دغه بیک ګراوند باندې کلیک وکړو او تصویر ته دغه بیک ګراوند هم ورغی او بیا دغه بلر آپشن زه کلیک کوم. نو دغسې تصویر دې سره بلر کیږي، دغه بیک ګراوند ډېر بلر کیږي او دې سره تصویر ډېر زیات ښایسته ښکاري. کو تاسو سره یو داسې تصویر وي تاسو غواړئ هغه تصویر راواخلئ او خپل موبایل کې دغه بیک ګراوند چینج کړئ. نو تاسو به راشئ دغه فایل دغه سلیکټ پوټو به تاسو کلیک کړئ او ستاسو د موبایل ګیلري به خلاصه شي او تاسو به د هغې نه تصویر راواخلئ او خپل دغه تصویر ته به یې بیک ګراوند کړئ. کو تاسو بیا غواړئ دغه تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ تاسو به سمپل به دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دغه آپشن کلیک کوو دلته به تاسو ته یو دوه آپشنز نور راشي. نو په دې کې به تاسو بیا دغه ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. نو دغه تصویر به ستاسو په موبایل کې سیو شي او تاسو بیا کولی شئ دغه تصویر په خپل موبایل ګیلرۍ کې وګورئ. نو ګرانو دوستانو امید لرم ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.